कमकल 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 ने दो खियार बचे रे जमा लाले बेखी दमार बचे रे कमकल ने दो खियार बचे रे जमा लाले बेखी दमार बचे रे जानन जमा पर शांति खुले रे खा रकीब सदटर मार बचे रे पदे बचो कसम त खुदाई چې پدې ځوانانو پدې ګولونو باندې دا زیره چا سود کیږي چې دا په کم ځای کې کرکټ کوي دا کرکټ زیره دا ضمیر خان ضمیر یو پروګرام ته روان دی او ډېر کمانډ او اکشن کې روان دي په دې غار باندې ورسره جمشید ساگر دی ډیره مننه جمشید سنگر صاحب دې ملګرو ته مخاطب ډیره مهرباني شکریا جناب ضمیر خان ضمیر صاحب نعیم شاکر استاد محترم نعیم شاکر صاحب ځوان زلمی شاعر مدثر جان صاحب او د اخ خاون ابراهیم تاج صاحب او ټولو ته هرکلی وخت ډیر کم وخت دا شعرونه خو زه چې ونه وایم خو بهر وخت ډیر کم دی وایي راځه چې لاړ شو د دنیا نه لرې راځه چې لاړ شو د دنیا نه لرې اوس یو ځای به د هر چا نه لرې داسې خوږېږي مې زړګی درپسې لکه چې ګل وي د بورا نه لرې داسې خوږېږي مې زړګی درپسې لکه چې ګل وي د بورا نه لرې وایي ستا یادونه ظالمان راله ماښام کې راشي ستا یادونه ظالمان راله ماښام کې راشي زړه مې غمجن شي تړ مې اوښکې مې ګریوان کې راشي او ورکه د ستورو رڼا ورکه شي بیا چېرته ښکاري ورکه د ستورو رڼا ورکه شي بیا چېرته ښکاري کله سپوږمۍ د څوارلسمې چې اسمان کې راشي مننه جي ورکه د ستورو رڼا ورکه شي بیا چېرته ښکاري کله سپوږمۍ د څوارلسمې چې اسمان کې راشي او ضمیر صاحب له بلنه ورکوم ځکه چې ډېره ناوخته ډیره مننه د دې نه بعد زه د پروډي او شیخ الله صاحب ته افتخار ورواچي شاه یوسف بھائی ته درخواست دی چې ضمیر خان صاحب ته د هار واچي مهرباني وکړئ پلیز 10 زبردست میسج ورکړئ عزت ورکړئ مېلمنو په دې شپه باندې تاسو راغلي دي زه ضمیر خان صاحب له مایک ورکوم خو مهرباني وکړئ تاسو چې خاموشي اختیار کړئ چې د هغې دا کلام تاسو واورئ یو ملګري ته خواست کوم چې دا ډک دي د خپلو لاسو کې اوچت ونسي یو ملګری دی دا ډک ونسي لږ اوچته مننه 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 ډېره مننه ضمیر صاحب कमकल 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 ने दो खियार बचे रे जमा लाले बेखी दमार बचे रे कमकल ने दो खियार बचे रे जमा लाले बेखी दमार बचे रे जानन जमा पर शांति खुले रे खा रकीब सदटर मार बचे रे जानन जमा पर शांति खुले रे खा रकीब सदटर मार बचे रे تدریس خبره ده راوا چې ډېره مننه مو کوم ډېره مهرباني یوسف شاه بھائی شو تاسو شوئ احمد سهیل هم دی راغلی سهیل بھائی شو سونه مینوال مې ډېره مننه مو کوم ډېر انتظار هم مو کو خدای شته کومه لار مونږ وواله که نو زیره وختو لکه سړی چې د زړه بیماري پدې ذکر چې کوم دی ستاسو کرکټ کول خدای راستي سم جهاد دی او نو چې بار سړی 4 کیلومتر راغلی و د 12000
12,000 بالونه پکې ورک شو والله که د انګریز بچې پکې کرکټ نشي کولی د پنجابي بچې پکې نشي انډین پکې نشي یو نیم انسان پکې کرکټ نشي کولی بغیر د پښتنو نه بل یو خبره درته کوم شعر درته وایم ګلابه بخښنه غواړم چې زه وایم چې وخت درنه والي او بیا درله کار نه کوي خدای دې په ټپو کښېنوي ما هغه څوک یاد کړي چې څوک د قوم له کار نه کوي د قوم خبره مې کړې ده ستا په دې بچو قسم په خدای چې په دې ځوانانو په دې ګولونو باندې دا زیره چا سود کېږي چې دا په کوم ځای کې کرکټ کوي دا د کرکټ ځای دی دا پی ټي آی ډېر سرګرم کارکون دی هغه دا وعده جوړو ما الله دې له طاقت درکړي چې جوړه کړي او بیا درته دغسې خبره وکړو چې دا سږ مې راته اوس وکړه انشاءالله الله دې